شپه ډیره توره وه او د کلي په جومات کې د باران څاڅکي ورو ورو لګېدل او د قرآن شریف اواز د یو ښځې د خولې نه داسې پورته کېدو لکه د اسمان په لور دوا روانه وي. خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا هغه ښځه ده چې څو کاله مخکې د ژوند تر ټولو سخت امتحان کې ولیدلې وه. یو امتحان د صبر او د ایمان او د قرآن سره د مین امتحان و. دا یوه د حافظې ښځې کهاني ده. هغه ښځه چې یوازې قرآن یاد نه کړو بلکې قرآن په ژوند کې هم راوستلو. ګرانو کتونکو، دا کهاني راسه پوره واورئ ځکه چې دا کهاني د خویندو دپاره یو عبرت دی. نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ډیرو کلونو خبره ده، د غرونو ترمنځ په یو آرام کلي کې یوه جینۍ اوسېده. نوم یې جلوه و. جلوه د بچپن عامه جینۍ نه وه، د نورو جینکو نه ډیره زیاته مختلفه وه. خو جلوه به د خپلې مور تر څنګه ناسته وه، د قرآن تلاوت به یې اورېدو او د هر آیات معنی به یې پوښتنه کوله. یوه ورځ مور یې ترې پوښتنه وکړه، لورې ته ولې دومره قرآن ته ښه زړه کوي؟ هغې په معصومه لهجه وویل، مورې کله چې قرآن واورم زړه مې په آرام شي، داسې احساس کوم لکه الله راڅخه خبرې کوي. همهغه ورځ مور یې پوه شوه چې دا جینۍ عامه نه ده، دا د قرآن لپاره پیدا شوې ده. کله چې جلوه 10 کلنه شوه، پلار یې د ښار ته د حفظ دپاره مدرسې ته بوستله. هلته ژوند اسان نه و او د کور مسافري دې ته اسانه نه وه، ځکه چې هره ورځ سلګونه آیاتونه یادول دې ته ډېر ګران و. ډېرې جینکۍ به د سبق په دوران کې به ستړې شوې او ځینې به کور ته تلې، خو جلوه به د شپې تر ناوخته ناسته وه، خپل قرآن شریف به یې لوستو. کله به یې ژړل خو بیا به یې ځان ته ویل، که زه د الله تعالی کتاب یادوم الله به ما هیڅکله یوازې نه پرېږدي. په دې کې کلونه ډېر تیر شول، بل اخره په 14 کلنه کې جلوه د قرآن کریم حفیظه شوه. د ستربندۍ په ورځ باندې پلار یې په اوښکو کې وویل، لورې نن ته زما نه د قرآن عزت شوې. خو اصلي کهاني دلته شروع کیږي. ګرانو کتونکو، حافظه کېدل آسان دي خو د قرآن مطابق ژوند کول ډېر ګران دي. د اصلي امتحان دلته دی. جلوه چې کله واده شوه، خاوند یې ظاهراً ډېر ښه سړی و، خو دین سره یې دومره تړون نه لرو. په لومړنو میاشتو کې هر څه سم و، خو ورو ورو ستونزې شروع شوې. خاوند به یې د جلوه ته ویل، دومره تلاوت مه کوه، کور ته پام وکړه. کله به یې د مدرسې تګ بنداوه او کله به د قرآن حلقه پرېښودله. جلوه چپ ناسته وه، نه یې جګړه کوله نه شکایت کولو د خپل خاوند نه. یوازې به یې د شپې په سجده کې ژړل او ویل به یې، یا الله زما خاوند ته هدایت وکړي. 1 کال وروسته په هغې بل امتحان راغلو. خاوند سخت کاروبار تاوان وکړو او کورنۍ حالت ډېر زیات خراب شول، قرضونه هم زیات شول. خاوند به یې جلوه ته په غوسه کې سختې خبرې کولې. یوه شپه یې خاوند حتی قرآن شریف هم د مخې لرې کو او ویل، دا تلاوت زموږ قرضونه نه خلاصوي. دا جمله د جلوه په زړه لکه غشی ولګېده. جلوه دومره وویل، قرضونه خلک خلاصوي خو ستونزې الله خلاصوي. جلوه په دې سوچ کې شوه، خو دا سوچ یې وکړو، زه به په کلي کې د ماشومانو ته قرآن رو زده کوم او لږ شان پیس به ترې اخلم او په دې به ګزاره کوم. د الله فضل کرم ته ګوره، ورو ورو د کور خرچه هم برابر کړه او خاوند یې د قرضونه هم کمیدل شروع کړو. دا د قرآن برکت و. خلکو به ویل، دا ښځه عامه نه ده، دا د قرآن برکت ورسره دی. یوه ورځ خاوند یې د کینسر په بیمارۍ سخت ناروغه شو. ډاکټرانو ورځې کمې وښودلې ځکه چې بیماري زیاته شوې وه. همهغه سړی چې د قرآن نه به یې مخ اړوو، اوس د قرآن اواز ته ډېر زیات ضرورت و. جلوه به د هغې تر څنګه ناسته وه او سورة یاسین به یې ورته لوستو. په اوښکو کې به یې دعا کوله، یا الله زما خاوند د کینسر نه بیمارۍ نه ښه کړي. یوه شپه خاوند یې ورو وویل جلوه ته، جلوه زه خطا شوی وم، ما قرآن پرېښی و، ما وبخه. هغه یوازې مسکا وکړه او ویل، الله تعالی دې موږ دواړه وبخي. یوه ورځ هسپتال په طرف روان شول ځکه چې جلوه خاوند معاینه کوي.
ډاکټران سمدستي حیران شول ځکه چې هغه ټیسټونه لږ صفا راغلي وو. حالات یې ښه کېدو طرف ته روان شوي وو. هغه ورځ خاونې لومړني ځل جلوانې غوښتنه وکړه ما ته هم قرآن یاد کړه ځکه چې قرآن احساس ورسره شوی و. دواړو نوی ژوند خوشحالۍ شروع کړو او کور بدل شو او پیزه هم بدله شوه. اوس به یې دواړه یو ځای تلاوت کوو او یو ځای به یې د ماشومانو حلقه چلوله او کور قرضونه هم په دې کې ختم شول. دا د الله تعالی فضل او کرم او دین خدمت و. خلک به د لرې لرې ځایونو نه راتلل یوازې دې لپاره چې جلوه کیسې واوري. څو کلونو وروسته د کلي بناتو مدرسه کې د ختم القرآن لوی محفل لګېدلی و. دا محفل د زنانه و. سلګونه خلک ناسو او قارئ اعلان وکړو نن به د ختم دوا د کلي تر ټول باعزته حافظه کوي. خلک حیران شول دا به څوک وي. کله چې جلوه پورته شوه ډېرې ښځې ژړل ځکه هغې پوهېدې دا یوازې حافظه نه ده دا د صبر ژوند مثال دی. کله چې جلوه دوا شروع کړه یا الله لکه څنګه چې تا ما ته د قرآن خدمت توفیق را کړی و همداسې زما اولاد او زما کور او زما د امت قرآن سره وتړئ. مدرسه له جلانه ډکه وه. خوږو ملګرو دا قصه موږ ته پیغام را کوي قرآن یوازې یادول کافي نه ده او ژوند کې هم ضروري راوستل پکار دي. که ته قرآن خدمت وکړې قرآن به ستا عزت وکړي. خوږو ملګرو دا کهاني ستاسو خوښه شوي مهرباني وکئ دا ورسره لایک کئ خپلو ملګرو سره شیر کئ خپله قیمتي رای کمنټ کې راته ووایئ. نو ولې ستاسو محبت زموږ اصل طاقت دی. نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کئ.